أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. اوس دوی غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکړي، مګر نه پوهیږي چې څنګه وکړي. آیا کالي ځینې وکاږي لکه د نورو خلقو سره چې دا کار کیږي، او که د خپلو کالو سره غسل ورکړي، چې دا کار بیا هغه د غسل د عادت څخه مخالف و. ډېر متحیر او په فکر کې سوه، کښېنسته، نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې پر ټولو د خوب یوه پریشاني راغله. ټول بیده سوه. د کور د طرفه یې آواز واورېدی چې ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکوي. دوی راویښ سوه او هر یو و هغه بل ته وایي دغه آواز دې واورېدی؟ ویل هو، دا د الله جل جلاله د طرفه هاتفي آواز و چې و دوی ته یې لارښوونه وکړه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو کالو سره غسل ورکوي. عباس رضی الله تعالی عنه او د ده دوو زامنو فضل او قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسد پر له اړاوه. اسامه او شقران اوبه ورتویولې. علي رضی الله تعالی عنه پریولی. اوس رضی الله تعالی عنه و خپل ځګر ته تکیه کړی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکول سو. بیا په درو سپینو ټوکرانو کفن ورکړه سو. پس له غسل او کفنه څخه و خلقو ته د جنازې د لمانځه اجازه ورکړه سوه چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې لمونځ ادا کړي. لس نفره مبارکې حجرې ته ورداخلېده او لمونځ یې ادا کاوه. دغه لمونځ په جمعه یا د یو چا په امامت نه، بلکې هر یوه جلا لمونځ کاوه. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت لمونځ ادا کړي، بیا مهاجرینو او بیا انصارو لمونځ ادا کړي. تر میرانو وروسته ښځو په دغه طریقه سره، یعنی بې امامه او بې جماعته، په انفرادي شکل سره لمونځ ادا کړي، او بیا کوچنیانو لمونځ ادا کړي. دغه د جنازې د لمانځه په ادا کولو کې د سې شنبې ورځ ټوله تېره سوه او د چهارشنبې شپه داخله سوه. اوس بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت په فکر کې سوه چې جسد مبارک چیرې ښخ کړي. آیا په مسجد کې یې ښخ کړي؟ د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې پر هغه ځای یې ښخ کړي چې هلته وفات سوی دی، او کې په بقیع کې ښخ کړي؟ دلته هم په حیرت او فکر کې سوه. نو یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږئ چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلي دي چې موږ انبیا هلته ښخیږو چیرې چې مو روح قبض کړه سي، یعنې د ښخېدو ځای مو هغه د روح د قبض کېدو ځای دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه دغه امر او مشوره ورته راغله. دوی هم د دې آمادګي ونیول چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په خونه او پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بستر آوار و قبر وکیني. مګر اوس بیا نه پوهیږي چې قبر څنګه وکیني، ځکه هلته په مدینه منوره کې قبرونه پر دوه قسمه کیندل کېده. مهاجرینو بې له حده قبرونه کینل،
او انصارو بیا وقبر ته لحد ورکاوه. لحد څه شی دی؟ لحد هغه کښته په قبر کې د قبلې و طرف ته هغه بل کیندل سوی ځای ته لحد ویل کیږي چې د مړي جسد په هغه لحد کې ایښول کیږي او بیا خښتې ورته درول کیږي. اوس اهل بیت کرام نه پوهیږي چې بې لحده قبر جوړ کړي او که د لحد قبر. د مهاجرینو د قبرو د کیندلو مسئول ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او د انصارو د قبرو د کیندلو مسئول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه. نو عباس رضی الله تعالی عنه یو نفر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ولېږي او یو نفر یې و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ته ولېږي او ویل الهي ته ستا د نبي دپاره اختیار که هر یو چې د مخه راغلی د هغه پر ډول به قبر وکینو. خو اول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه راورسېدی، د قبر په کیندلو یې شروع وکړه او د لحد قبر یې جوړ کړي. دا کار د چهارشنبې په شپه وسو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ښخېدلو نسو خبر مګر د کلنګانو په آوازو. د چهارشنبې په شپه مو په نیمه شپه کې د کیندلو آوازونه واورېده. نو د سې شنبې ورځ تېره سوه او د چهارشنبې په شپه د شپې کیندل شروع سوه او قبر جوړ سو. بیا نو علي، فضل، قسم، شقران رضی الله تعالی عنهم اجمعین و قبر ته ورکښته سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې و قبر ته ورداخل کړي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم محافظ هم د دغه دفن په کار کې ګډون او اشتراک ورسره کړی و. کم وخت چې خلق د قبره څخه راپورته سوه غواړي چې اوس خاورې ور واچوي، مغیره رضی الله تعالی عنه خپله انګشترۍ کښلې وه او قصدا یې په قبر کې پرې ایښې وه. نو ویل لږ صبر وکئ، زما انګشترۍ په قبر کې لوېدلې ده، غواړم چې راوایخلم. ویل ورکښته سه. مغیره رضی الله تعالی عنه قبر ته ورکښته سو. اول یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک جسد په غیږ کې ونیوی او مچ یې کوي، بیا یې خپله انګشترۍ راواخیسته. مغیره رضی الله تعالی عنه وایي د دې کار څخه زما مقصد دا و چې زه هغه آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک جسد مې مسح کړی وي او آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مې وداع کړی وي. دا د اصحاب کرامو هغه ډېر حب او محبت و چې د خپل حبیب او محبوب رسول الله صلی الله علیه و وسلم صلوات الله علیه وسلامه سره یې درلودی. اوس چې د ښخېدلو وخت سو ټول اصحاب کرام وایي پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم څنګه خاورې واچوو؟ موږ دا کار نسو کولی. دا کار ډېر سخت او مشکل دی چې موږ دې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاورې ورواړوو. خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه حدیث شریف یې ورپه یاد سو چې و دوی ته یې فرمایلي وه زما ژوند ستاسې دپاره خیر دی او زما وفات ستاسې دپاره خیر دی. ژوند مې په دې سبب ستاسې دپاره خیر دی چې سمه لار درښیم او وفات مې په دې سبب ستاسې دپاره خیر دی چې هره پنجشنبې یا د جمعې په شپه ستاسې عملونه ما ته وړاندې کیږي. که مو په عملو کې خیر او ښه کارونه وه د الله جل جلاله حمد ووایم او که شر یا بد کارونه وه ستاسې دپاره د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم. صحابه کرامو وویل یا رسول الله آیا پس له وفاته څخه ته موږ پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه ستاسې په نومو او نسب سره پیژنم. د قیامت تر ورځې تاسې هر یو جلا جلا پیژنم. صحابه کرام وویل ته څنګه و موږ ته دعا کوې ستا جسم به خاورې سوی وي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله جل جلاله
د انبیا علیهم السلام جسد پر مځکه حرام کړی دی، یعنې مځکه یې نه خرابوي او نه خاورې کیږي. نو یې د دغه حدیث شریف په یادولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک جسد خاورې واچولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کور او خونه کې ښخ کړه سو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل کور ته ولاړی چې هلته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ډېر شدید ژړل او ویل یې یا علی ستاسې زړو څنګه قبلول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې واچوئ؟ دا مو څنګه په وسه پوره سوه چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې ور واړوئ؟ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي د دوشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی او هر شی په روښانه سو، او د دوشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې رحلت وکړي او هر شی تاریک سو. اوس نو په مدینه منوره کې حالات څنګه وه؟ صحابه کرامو یو د بل سره خبرې نه کولې، وایي موږ خپلو کورو ته ولاړو، مځکې تغیر کړی وو، د خپلو ښځو سره مو خبرې نه کولې، هر یو په خپل بستر کې ناست یو او ژاړو، خوب نسته، موږ یو او ژړا، د ځانو سره وایو زموږ محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی؟ مګر مرګ حق دی، ټول انسانان نه بلکې ټول موجودات به دغه پیاله نوشوي. دغه شپه تیره سوه، د سپېدو د چاودلو سره د سهار د اذان وخت سو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه راغلی، غواړي چې اذان وکړي، خو په اذان کې چې ودې ځای ته ورسېدی اشهد ان محمدا رسول الله د ډېر ژړا څخه یې نسي پوره کولی. هر څه کوښښ یې وکړي چې دغه د شهادت کلمه ووایي، خو ژړا د دغه کلمې د پوره کولو وخت نه ورکوي. دا هغه کلمه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او وجود کې به ویل، او اوس یې هغه محبوب نسته. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او د اذان د کولو څخه یې معافي ځینې وغوښته. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات غم او مصیبت داسې لوی او عظیم مصیبت دی چې بل هیڅ غم نسی ورسره برابرېدلی. په دغه رحلت آسماني وحی قطع سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ذات و چې د آسمان نه بلکې د آسمانو د صاحب او خالق الله جل جلاله حال یې راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات و چې د الله جل جلاله اوامر یې د الله جل جلاله تر بندگانو پورې رسول. دا کوچنۍ مسئله نه ده، لږ عمیق فکر غواړي. هغه اوامر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیانول د یوه حاکم یا پاچا امرونه نه وه، بلکې د الله جل جلاله خالق الکون والکائنات اوامر وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ده د اصحاب کرامو حب او محبت فقط په دغه مکان او په دغه زمان پورې نه و خاص، بلکې دغه حب ابدي او دائمي و. پس له ډیرو کلو د هغه نه هېرېدونکي حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره د دوی حب او محبت پر هغه حال پاته او باقي و. د مثال پر قسم به دغه یوه قصه درته رانقل کړم. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا هم جهاد دوام درلودی او ډیرې فتحې وسوې. مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې شام او بیت المقدس فتح کړه، او هلته د مسلمانانو هغه 4 لوی لښکرې سره یو ځای سوې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام د فتح کولو دپاره لیږلي وې. قصه داسې وه
د شام ټوله منطقې فتح سوې، مګر د بیت المقدس نصاراو وویل موږ قدس شریف بې له خلیفه څخه د مسلمانانو و بل چاته نه ور تسلیموو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله د مدینې منورې څخه و بیت المقدس ته ورغلی او هغه یې فتح کړي او بیا یې امر وکړي چې د مسلمانانو هغه لښکرې چې شاوخوا په شام کې نشر سوي دي ټوله دې سره یو ځای سي او زه به هم هلته ورسم. نو د مسلمانانو ټوله لښکرې د خالد ابن ولید لښکر چې په وروسته کې یې آمریت و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورکړه سو، د شرحبیل رضی الله تعالی عنه لښکر، د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لښکر او نور ټول لښکرې د جولان په منطقه کې په الجادیه کې سره یو ځای سوې. دا هغه وخت و چې الله جل جلاله د کفارو شان او شوکت، دبدبه او هیبت ورمات کړي وه. مسلمانان پر فارس او روم کامیابه سوي وه. د هغه وخت د دنیا لوی لوی قوتو د مسلمانانو په مقابل کې شکست خوړلی و. د کفارو ډېر ښارونه مسلمانانو فتح کړي وه. نو دغه د الجادیې یا جولان اجتماع د اسلام او مسلمانانو د عزت علامه وه. د اصحاب کرامو مشران پس له څو کاله جهاد څخه د اول وار دپاره په دغه اجتماع کې سره یو ځای سوه. نو ویل یا امیر المؤمنین دا ورځ ډېره لویه ورځ ده، د اسلام د فتح او کامیابۍ ورځ ده. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه وغواړه چې اذان وکړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا اذان نه و کړی. نو صحابه کرامو ویل دغه ورځ لو او شانداره ورځ ده، غواړو چې بلال رضی الله تعالی عنه اذان وکړي. دا هم د الله جل جلاله د عزت د اظهار دپاره چې موږ مسلمانان یې پر دغه مځکه کامیابه کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، ویل یا بلال ناشدتک الله ان تؤذن فی هذا اليوم. ناشدتک الله په عربي کې داسې جمله ده لکه موږ چې په پښتو کې وایو د خدای روی مې در وړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا بلال د الله په روی نن په دغه شانداره ورځ کې اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هم موافق سو، ویل هو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته دا اول وار دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په اذان یې شروع وکړه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. کم وخت چې دې کلمې ته ورسېدی اشهد ان محمدا رسول الله، بلال رضی الله تعالی عنه وژړل او ټولو خلقو ورسره ژړل. د دې ژړا سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یادېدل وه. د هغه علیه الصلاة وسلام هغه پاک سیرت او خویونه وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد او اخلاقو وژړول. هغه عظمت او هغه محبت چې د اعظم البشر او خیر البشر سید البشر صلی الله علیه و آله وسلم په اخلاقو کې پروت و هغه وژړول. ټولو خلقو ژړل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذن بلال رضی الله تعالی عنه خداسې شدید ژړل چې اذان یې نسوای پوره کولی او پوره یې هم نه کوي. دا د هغه حب او محبت په سبب وه چې بلال رضی الله تعالی عنه او اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودی. ورونو تاسې غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې یو ځای سئ، د مجلس او ملاقات شوق یې لرئ، نو یوه اندازه د دنیا شوق پرېږدئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت اختیار کړئ. د هغه علیه الصلاة وسلام د رسالت د رسولو په فکر کې سئ.
موږ او تاسې دغه بحث د دې دپاره واورېدی چې حقه لار پیدا کو او پر هغه رهي سو. د مځکې د اصلاح لار دغه ده، حق لار دغه ده. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم متابعت وکړي، که څه هم په ډېر ګران قیمت درته تمامیږي. ته باید ووایه دنیا څه شي ده، زه جنت غواړم، زه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملاقات او مجلس غواړم. موږ باید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره محبت ولرو. د الله جل جلاله څخه سوال او غوښتنه کوم چې د سرور کائنات سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و وسلم متابعت زموږ په نصیب کې. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حب او محبت ته زموږ په زړو کې ځای ورکړي. او د الله جل جلاله څخه غواړم چې د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره مو پر حوض کوثر او په فردوس اعلا کې یو ځای کې. او الله جل جلاله دا توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سیرت قصه نه ده، د زړه تسلا او د وخت تېرېدنې دي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سیرت پند او نصیحت دی، وعظ او عبرت دی. زموږ مسلمانانو دپاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پیشوا پسې اقتدا وکړو. الله جل جلاله د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. یعنی هغه خلق چې د الله جل جلاله د رضا او لقا امیدوار دي او د آخرت د ثواب امید لري او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي، د هغو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک ذات ډېره ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پیشوا دی، ښه لارښوونکی او رهنما دی. دوی باید په عباداتو او معاملاتو، په خوړلو چښلو او اغوستلو، حرکاتو او سکناتو، جود او سخا، صبر او تحمل، بلکې په هر حرکت، ناسته او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکړي او په ټوله حیات کې د ده علیه الصلاة وسلام متابعت وکړي او په ښه ډول سره یې زده کړي. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو، درسو او قصو، اشعارو او نعتو، حتی د مولد په مجالسو کې نه دی، بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم واقعي او حقیقي محبت د هغه علیه الصلاة وسلام په متابعت کې دی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لارښوونه پسې اقتدا کول او د ده علیه الصلاة وسلام د اوامرو عملي کول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم متابعت دی. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 21 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی اے محمد صلی الله علیه و وسلم دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله جل جلاله سره محبت لرئ یا محبت کوئ، نو زما متابعت وکړئ چې الله جل جلاله به هم تاسې خوښ ولري او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخښي. وروره، متابعت بې له واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نسي راتلای. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره واقعي محبت درلودل تا د هغه علیه الصلاة وسلام و متابعت ته ورجذبوي او وربولي. که ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم محبت غواړې، څلور شی دي چې
چې ستا سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په محبت درلودلو کې کومک کوي. یعنی څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او زیاتیږي، او دغه محبت په تا کې د متابعت شوق زیاتوي. اول پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډیر درود ویل. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت اوریدل او ویل، په هغه سره پوره ځان خبرول. دریم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طریقې متابعت کول. که ته غواړې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خوښ ولرې او محبت دې ورسره زیات سي، متابعت یې کوه. څلرم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ښار مدینې منورې زیارت، خاصتا د روضې مبارکې. الله جل جلاله دې ما او تاسې د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره محبت لري او د هغه علیه الصلاة والسلام پر طریقه رهي او د هغه د رسالت د رسولو دپاره ژوند کوي او تر هغو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم متابعت وکړو تر څو چې د الله جل جلاله په حضور کې دریږو. آمین ثم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.